السلام علیکم ملګرو د ټولو مخکې خو ټولو پاکستانیانو پښتنو ته مبارک شه. پاکستان کرکټ ټیم د نیوزیلند نه 15 وان ډے میچونو سیریز وګاټو. پاکستان کرکټ ټیم د دنیا نمبر 1 وان ډے ټیم جوړېدو ته ډیر نږدې په پرونی میچ کې د بابر اعظم غټه کارنامه. پاکستان کرکټ ټیم نیوزیلند ته سخت ماتې ورکړې ده او آی سی سی یو ځل بیا فخر زمان تر خوشحالي خبر ورکړې دی. بیګاره پاکستان او نیوزیلند ترمنځ یو ډیر سنسنخیز او زبردست مقابله شو. پاکستان کرکټ ټیم نیوزیلند ته 287 ټارګټ ورکړو چې په جواب کې ته نیوزیلند کرکټ ټیم صرف 261 رنزونه راوړل. پاکستان کرکټ ټیم د نیوزیلند نه دریم وان ډے میچ په 26 رنزونو سره وګاټو. شاهین شاه افریدي، محمد وسیم وزیر او نسیم شاه دوه وکټي او سلمان علي آغا یو وکټ حاصل کړی و. فخر زمان په 26 بالونو باندې 19 رنزونه جوړ کړ چې بیا آوټ شو او خاص کر امام الحق پکې کمال بیټینګ وکړ، ډیر زبردست بیټینګ وکړ چې د میچ مین اف د میچ ایوارډ هم امام الحق ته ورکړی شو. امام الحق په پرونی میچ کې لس کم سل رنزونه جوړ کړ چې سنچري ته مکمل نږدې. بابر اعظم 450 رنزونه جوړ کړ، عبدالله شفیق 19 رنزونه جوړ کړ، محمد رضوان 2 رنزونه او سلمان علي آغا 1 رنزونه جوړ کړي وو. په پرونی میچ کې کنګ بابر اعظم یو ځل بیا ډیر زبردست بیټینګ وکړ او ډیر ښه فیلډینګ یې هم وکړ چې د بابر اعظم د انډیا په میډیا باندې ډیر زیات صفتونه کیږي. په پرونی میچ کې نسیم شاه او شاهین شاه افریدي یو ځل بیا ډیر زبردست او خطرناک بولینګ وکړ او خاص کر محمد وسیم جونیئر هم ډیر زبردست فیلډینګ وکړ چې ډیر چوکي او سنگل رنزونه یې رامنې کړو چې ستاینې وړ دی. محمد وسیم وزیر د پاکستان کرکټ ټیم یو داسې آل راونډر فاست بولر دی چې د بیټینګ او بالینګ سره ډیر زبردست فیلډینګ هم کوي او پاکستان کرکټ ټیم د دنیا نمبر 1 او ډی آی ټیم جوړېدو ته ډیر نږدې شوی دی. که پاکستان کرکټ ټیم پر باقی 2 وان ډے میچونو کې نیوزیلند کرکټ ټیم ته شکست ورکړي نو پاکستان کرکټ ټیم به د آی سی سی په وان ډے رینکینګ کې په نمبر 1 باندې شي. په پرونی میچ کې بابر اعظم د پاکستان د طرفه یو غټ ریکارډ جوړ کو. د بابر اعظم په کپتانۍ کې 12 کال بعد د نیوزیلند نه پاکستان کرکټ ټیم وان ډے سیریز وګاټو. انټرنیشنل کرکټ کونسل آی سی سی فخر زمان ته یو بل خوشحالي خبر ورکړی دی. د آی سی سی په پلیئر اف دی منث کې فخر زمان شامل شوی دی، یعنی د اپریل د میاشتې په بهترین دریو لوبغاړو کې فخر زمان شامل شوی دی. دین علاوه فخر زمان د آی سی سی په وان ډے رینکینګ کې هم ډیره ترقی کړې ده. فخر زمان د 10 نمبر نه 2 نمبر پوزیشن ته راغلی دی.